أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. دی آیت مبارکه کی دا هغه کس مثال بیانېږي چې د ابتداء نیک اعمال کړي دي او بیا په آخر وخت کې د اعمال داسې د شیطان د وجې نه داسې خراب شول چې هغې د ځان سره تیر شوي ټول اعمال ضایع کړل. نو د هغه کس مثال په دې آیت مبارکه کې ذکر کوي. نو ګویا چې په دې کې دا هم یو مثال دی چې کوم کس انفاق کوي او دی پکې د انفاق د بنیادی شرایط چې هغه د ریاکارۍ نه بچ کېدل دي او په اخلاص سره کول دي او زبادنه پکې نشته دی او تکلیف ورکول ضرر ورکول پکې نشته دی. نو فرمایي چې آیا خوښی احدکم پتاسو کې یو کس ان تکون له جنتون چې د ده لپاره یو باغ، یو سړی دی او دی د ده یو باغ دی، د خپله پوره سرمایه چې ده په دې باغ باندې ولګوله او پای کې کرونده کړې ده، فصل دی پکې، میوه ده پکې. نو فرمایي چې د ده دپاره باغ دی من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو. گویا چې دا پکې بنیادی میوې دي. تجری من تحتها الانهار او د دغه ونو لاندې بهیږي نهرونه، یعنی د خپل د اوبخور پوره انتظام دی پکې. له فیها من کل الثمرات او د ده دپاره په دې کې ټولې میوې دي، یعنی د ده د پوره کال د تیرولو لپاره د ده خرچ په دغه باغ باندې دی. و اصابه الکبر او دا سړی بې انتها بوډا شوی دی، مکمل بوډا دی. وله ذریة ضعفاء او د ده الواد دی کمزوری، ضعفا یعنی ماشومان دي، کار روزګار نشي کولی یا هغه د ذهني طور باندې افاهج دي، نه پوهېږي، یا بدني طور باندې معذور دي، د ده سره لاس اخلاص نشي کولی، د ګټې وټې نه دي
البته د هغوی بوج د ده په سر دی. نو فرمایي چې دا اوس داسې یو کس دی چې د ده آمدني د دغه باغ نه ده او پوره سرمایه ده په دې باغ لګولې ده. دی په خپله باندې هم بې انتها بوډا دی او د الواد چې دی هغه هم ماشومان دي او دی اوس دغه یوې اسرې ته ناست دی. فاصابها اعصار، نو ورسېدلو دغه باغ ته اعصار یوه سیلی، فیه نارون چې پای کې اور. اعصار دا نچوړولو ته وایي، نچوړونکي سیلی. دا هغه سیلی ته وایي چې دا هغه تاویږي چورلي او د یو ستنې په شانتې داسې نیغه د ځمکې نه بر اسمان طرف ته تلي چورلي، او دا چې څومره تیز دی چې دومره دا زیات نقصان کوي. دا ونیم د ویښه راوباسي او په دې سیلۍ کې د اور امیزش دی. نو فرمایي چې ورسېدلو دغه باغ ته اعصار نچوړونکي سیلی، فیه نارون چې پای کې اور و، فاحترقت نو ویسېزو باغ. نو دغه باغ یې وسېزلو. والظاهره ده چې دا سړی د ده خو د آمدنۍ دغه یو ذریعه وه د پوره کال لپاره. دی په خپله بوډا دی، نو دی اوس دی هم څه کار روزګار بل نشي کولی. هغه بچي هم د کار روزګار نه دي، بلکې په ده باندې د هغوی خرچ دی او د ده د آمدنۍ هغه ذریعه ختم شوه او څه نغدې چې وي هغه یې په هغې لګولې وي. نو دې آیت شروع کې وفرمیل ایودو، آیا تاسو خوښوئ نو په یو کس باندې داسې حال راشي، نو دا څومره چې دی د بېوسۍ حالت دی چې دی اوس هغه د ګټې وټې د ده څه ذریعه پاتې نه شوه. د باندې خپل د بچو بوج هم دی، نه دی کار روزګار کولی شي او نه یې دغه بچي د کار روزګار دی. نو دی څومره د بېبسۍ او د بېوسۍ په عالم کې وي. داسې حالت دپاره خو مونږ په دنیا کې ډېر غټ غټ پلانینګونه کوو. که زما دا منصوبه ناکامه شي نو دا پلانې ما یو ایکسټرا کار شروع کړی دی، دا به بیا ما له لاس راکوي. که دا هر څه ختم شي نو ما سره څه پیسې داسې دي چې هغه ما بالکل هغه ایښودي دي، هغه به زه په سخته کې په کار وم، یا به زما پلانې ملګری لږ ښه دی هغه به ما له لاس راکړي. یعنې مونږ ځان له په دنیا کې د داسې حالت نه د بچ کولو لپاره مختلف اسباب، ذرایع، واسطې جوړې کړي. لیکن دا حالت چې دی دا د آخرت په اعتبار سره بیان کړی دی. فرمایي چې یو کس انفاق کولو او د ده په انفاق کې ریا وه، د ده په عبادت د کولو پای کې ریا وه، د یو نیک عمل کولو او پای کې زباده نه وه، یا پای کې خلکو ته تکلیف رسولو. یعنې د ده یو طرف ته عمل کړی دی او دی په تمام ناست دی او بل طرف ته د ده نه دغه عمل ضایع شوی دی د ده د بې احتیاطۍ د وجې نه. نو دی اوس مړ شو. نو چې دی مړ شو نو دی خو په قبر کې بیا نور عمل نشي کولی،
یا په آخرت کې خدای بیا نورې نیکۍ نشي ګټلی. لکه څنګه چې دغه بوډا سړی اوس هیڅ کار روزګار نشي کولی، دی که بیا دا باغ آبادی نو د دې آبادول هم ګران دي، او که دی ولګي دا باغ نو هغه به کال له چرته آمدني کوي. نو دغه شانتي دا سړی چې دی دی په دې قبر کې او په حشر کې دی اوس نورې نیکۍ ګټلی نشي او د ګناهونو بوج پې لا سیوا پروت دی، نو دی به څومره بېبسۍ په قبر کې او په حشر کې. د دنیا بېوسي خو داسې ده چې که یو سړی ډېر زیات بېوسه شي، چېرته پې د چا ترس راشي یا یو ذریعه یو سبب والا لاس ورکي، او بیا هم د مسلمانانو معاشره ده څه نه څه کارې روان شي. لیکن دا کس چې دی د ده خو داسې حالت ګرځېدلی دی چې دی خو په آخرت کې اوس نیک عمل کولی نشي او نه څوک بل څوک دله لاس ورکولی شي. نو فرمایي چې دی به څومره هغه پریشانه وي. نو دغه شان مثال به د هغه کس وي چې د په دنیا کې د خپل نیک عمل څه خیال نه دی ساتلی چې په دې کې اخلاص شته که نشته، په دې کې زبادنه شته او که نه، په دې کې هغه خلکو له تکلیف ورکول شته او که نشته دی. نو دا په بې پروایۍ سره عمل کړی دی، دی په تمه ناست دی، الان کې هغه عمل د ده ضایع شوی دی. نو فرمایي چې څنګه دا سړی په انتهایي پریشانۍ کې وي، دغه شانتې هر هغه سړی چې د ده په خپل نیک عمل کې لاپرواهي وه، دی به په آخرت کې دغه شانتې محتاج پاتې شي. نو فرمایي کذلک یبین الله، دغه شانتې الله تعالی بیانوي لکم ستاسو د پیدې دپاره، ستاسو د پوهه کولو دپاره، الآیات خپل آیاتونه، لعلکم تتفکرون شاید چې په تاسو کې د دې فکر ولګي، دا احساس تاسو سره پیدا شي، د آخرت فکر تاسو سره ولګي. آیا ودو آیا خوښی احدکم په تاسو کې یو کس ان تکون له جنتون دا چې شي د ده لپاره یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې په دې کې نهرونه له د ده لپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوې دي واصابه الکبر او رسیدلی دی دته پوره بوډاوالی وله ذریة ضعفا او د ده لپاره الواد دی کمزوری فاصابها اعصار نو ورسیدلو دغه باغ ته سیلی فیه نار چې پای کې ورو فاحترقت نو ویسیزو هغې لره کذلک دارنګې یبین الله بیانې الله تعالی لکم الآیات ستاسو د پیدې دپاره آیاتونه لعلکم تتفکرون شاید چې تاسو فکر وکئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعین. پروردګار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردګار د دې ناستې د برکته موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. پروردګار موږ ته په دې باندې د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. څه ملګرو د دعا دپاره درخواست کړی، دعا وکړئ پروردګار ته د هغوی
مشکلات او مسائل پروردگار ختم کی. پروردگار کار روزگار کی کاروبار کی برکت واچي. پروردگار زموږ د دعاګانې په خپل فضل سره قبول کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.